بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو السلام علیکم. زه امیر شاده خونخیل او تاسو ګورئ د روان چارو پروګرام پرمختګ. ګران کتونکو دا وخت په کالام کې موجود یم. دلته د انجینرینګ یونیورسيټي سوات له اړخه 3 ورځې روبوټک فیسټیول ارینج شوی دی چې په دې کې د غونډ پاکستان نه 400 پورې طالب علمانو شرکت کړی دی. ګران کتونکو په دې کې د خیبر پښتونخوا څومره مرکز ډسټرکټس دي د هغې نه هم طالب علمان راغلي او په دې کې برخه اخیستې دې سره سره چې د مدرسې هم شاګردان او سټوډنټان راغلي په دې کې حصه اخیستې ده. ګران کتونکو دا څومره فیسټیول چې دی دا موږ تاسو د کیمرې په سترګه باندې ښایو. موږ سره اوسئ. ګران کتونکو په دې وخت کې زما سره څه ماشومان موجود دي چې هغه هم په دې روبوټک کمپټیشن کې حصه اخیستې ده. هغو نه پوښتنې کوو چې هغو څه جوړ کړي دي. بچې دا راته ووایه چې ستاسو نوم څه دی او تاسو څه شی جوړ کړی دی؟ زمونږ نوم فرحان دی. مونږ روبوټک آرم، پیپر پلین، ټرس برج اینډ بیلون کار جوړو. زه نن ډېره خوشحاله یم چې زه انجینر یونیورسټي کې ما حصه اخیستې ده. زه به پیپر پلین جوړوم، بلون کار به جوړوم او ټرس برج به جوړوم او روبوټک آرم به جوړوم.
د آیډیا د یو ذهن ته څنګه رااله او دا څومره مایلیج ورکوي؟ سر دا ای بایک دې لپاره موږ جوړ کړو چې نن سبا تاسو ته پته ده چې پټرولو قیمتونه ډېر های ریټ کې روان دي. نو په دې حساب سره چې کوم دا خو یو دا ده چې یو خو موږ دا فرینډلي انوایرمنټ هم جوړ کړی، انوایرمنټ فرینډلي دی چې دا نویز پکې نشته دی، نویز لیس دی ته وایي. بل لاره دی کې خپل موږ موټرز لګولې دی، دا کم برش لیس موټرز لګولي دي. دا موږ دې لپاره جوړ کړو چې نن سبا حالاتو په حساب باندې ورځ په ورځ د پټرولو قیمتونه های ریټ ته روان دي چې دې لپاره دا په بجلی چلیږي، الکتریک دی او د دې دومره الکتریک بل دومره نه راځي. بل دې کې دا چې سر دا مونږ را روان فیچرز کې مونږ دا اراده ده چې ان شاء الله دا ان فیوچر مونږ به هایبریډ ته واړو. هایبریډ مین دا وي چې مونږ دې کې د پټرولو هم کنیکشن وکړو. لیټ سپوز لکه مونږ ډېر یو هایټ ځای ته لرې ځای ته لاړو، ډېر زیات لرې ځای ته لاړو، مونږ سره پکې ریزرف کې مونږ سره پټرول موجود وي. ګرانو کتونکو په د ریبوټ کمپټیشن کې بلها ټیمانو حصه اخیستې ده چې په مختلف پروجیکټ باندې هغه کار کړی دی او د ملک د ګوټ نه څومره یونیورسټیز چې دي هغه دې تر راغلي په دې کې پارټیسپیشن کړی دی، خپل چې کوم پروجیکټس دي نو هغه دلته ډسپلی کړي دي. دې وخت کې زما سره یو بل ټیم موجود ہے، خبرې اترې کوو. कौन से प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है? हमने यहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जिसमें से हमारे पास एक ऑल इन वन रोबो है जिसका नाम हम लोगों ने लिटिल टेस्ला सीरीज़ रखा हुआ है. यहाँ पे आप लोग प्रोटोटाइप्स इसके देख सकते हैं. बेसिकली इस तरह के प्रोजेक्ट्स मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं और पाकिस्तान में इस हवाले से कोई काम नहीं किया जाता. तो हम लोगों ने सोचा कि इस हवाले से कुछ काम किया जाए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ये चीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि हमारा भी मुल्क आगे तरक्की में इस हवाले से काम करे, एजुकेशनल हवाले से. बेसिकली आपने देखा होगा एक टेस्ला कार बहुत ज़्यादा मशहूर है, एलोन मस्क साहब ने वो गाड़ी बनाई हुई है. तो ये हम उसका बेसिक सा मॉडल इस वक्त हम लोगों ने स्टार्ट किया है. एज अ स्टार्टअप हमने ये इस पर काम शुरू किया है. अगर आप इस गाड़ी को कहीं छोड़ते हैं और एक डायरेक्शन देते हैं कि आपने फ़लानी जगह जाना है तो ये कार उस पाथ पे चलेगी और ऑब्स्टेकल्स बीच में जो आएंगे उसको अवॉइड करती हुई जाएगी ये कार. इस कार का ये काम है. और अगर आप इस मज़ीद मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. जैसे हमारी लोग जानते हैं क्रूज़ कंट्रोल, तो बेसिकली हमने इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है. और अगर आप लोग इसको मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी इसके साथ कर सकते हैं. मतलब हमने इसके साथ कोई एक्स्ट्रा रिमोट नहीं रखा. मोबाइल फ़ोन हर बंदे के पास होता है तो इसको उसी टाइम मोबाइल से कनेक्ट किया जा सकता है. دا چې کوم سټوډنټس راځه ولاړ ما زما په بیک باندې او زما په سایډز باندې ولاړ دي دا هغه ماشومان دي چې د کومو تعلق د مرج ډسټرکټ سره دی انکلوډینګ باجوړ وزیرستان مومند ایکسیټرا. نو چونکې موږ غواړو او زموږ دا میشن دی چې زموږ په صوبه کې موږ په ایجوکیشن کې په ټیکنالوژیز کې ایکویلنسي راولو او هغه خلک چې هغه بیکورډ پاتې شوي دي هغه مخکې راشي
او د هغې نه ټیلنټ موږ د نورو خلکو چې کوم د ایډوانس ایریاز خلک دي د دوی ټیلنټ د هغوی سره شیر کړو. موږ د فاټا چې څومره ماشومانو اپلای کړی وه پهله موږ تقریبا ویل چې یاره موږ به 25 سټوډنټان سپورټ کوو د ټول مرج ډسټرکټس نه. نو هغې کې تقریبا 45 سټوډنټانو اپلای وکړه. د هغې د وجې نه چې کوم موږ سپورټینګ فنډ و هغه موږ سیوا کو. موږ یاره موږ نه غواړو چې دې کې کم سټوډنټ ډراپ شي، دا ټول سټوډنټان دې لاړ شي. نو دې وخت کې 39 سټوډنټس راغلي دي چې کم څومره سټوډنټانو اپلای کړو هغه ټول موږ هغې کې موږ څوک ډراپ کړي نه دي. او موږ غواړو چې یاره دا ماشومان د دوی هغه انټرست دې سیزونو کې پیدا شي او زموږ په مرج ډسټرکټ کې ایجوکیشن ریشو هم ښه شي او ایډوانس ټیکنالوژیز کې د خلکو انټرست پیدا شي. دې ټایم کې زموږ سره د مرج ډسټرکټ نه یو زده کړه کوونکی موجود دی. هغه نه پوښتنه کوو چې هغه په کوم ټریننګ کې پارټیسیپیشن کړی دی، هغو څه زده کړه وکړه. د ستاسو نوم څه دی او د کوم ډسټرکټ ستاسو تعلق؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سبحان الحق دی او زه د ډسټرکټ باجوړ نه تعلق ساتم او دلته من کالام روبوټک 2023 لراغلی یو. فرست ټایم دی دا زما ډېر ښکلی ایکسپیرینس وشو. دلته مختلف انجینیرینګ یونیورسټیانو نه سټوډنټان راغلي، د هغو نه هم ډېر څه زده کړه وکړه او پرون چې کوم ایونټ شوی دی د هغه نه هم موږ د روبوټکس په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړه. دلته چونکې موږ مرج ډسټرکټ سره تعلق ساتو نو زموږ دپاره سیشن هم دیو ارینج کړي. هغه سیشن موږ ته ډېر پیدا راکړه، ډېر نالج موږ ته راکړو او د زموږ د ډسټرکټ یا د نور ډسټرکټ ان ایم ډیز چې څومره دي هغو سټوډنټ ته ټولو ته پیدا ورکړه. موږ 5 کسان د ساوت وزیرستان نه راغلي یو. د اول ځل چې موږ دغه پروګرام ته راغلي یو د روبوټک ایونټ ته. نو موږ داسې وایو چې لکه مطلب دلته چې سوات کې کېږي، پېښور کې کېږي، زموږ وزیرستان چې کوم دی هغه هم داسې دی چې اوس پوره امن دی، ښه امن دی پکې. نو هلته هم دا پروګرام چې کېږي نو زموږ د وزیرستان د کومې علاقه ده دې ماشومان به ډېر ماډرن شي، نو هر څه به ویني. موږ خو اوس 5 کسان راغلي یو، نور چې کوم ټول دی هلته پاتې دي که نه. نو زه داسې ویم چې دا چې هلته کېږي دا پروګرام دا ډېره ښه خبره ده. اوس هم موږ دلته راغلي یو، ډېر څه مو زده کړل دې پروګرام نه. اول ځل مو چې موږ دلته ډېر څه ولیدل. موږ چې دی په دې کلاسونو کې چې دی ډېر زیات هر څه زده کړل. موږ چې دلې کم ټریننګ وشو، ټرینران کم ټریننګ راکړو، نو پای کې موږ د ماشینز په باره کې، د کمیونیکیشن سکلز په باره کې، د روبوټس په باره کې، د روبوټس او د ماشینز په باره کې څه فرق دی په باره کې موږ چې دا ډېر زیات هر څه زده کړل. دلې چې راشو زموږ نور انټرویو هم وشي، دا یې نه موږ ډېر هر څه زده کړل، دلې زموږ سکل امپروو شول. 3, 2, 1, shot. زما ایز ا پروجیکټ ډایریکټر د دې ایونټ یو سکسسفل هیلډ کول ډیر ضروری اوبجیکټیو و چې دا مې وکړه او که خیری دی کې مونږه ټوټل چې کوم پارټیسپینټس انوایټ کړي دي او رائټ نو موجود دي نو هغه 7 to 800 خلک مونږ سره دی وخت موجود دي. د کالام په شان دي فار فلنګ ایریاز کې ډیفرنٹ پروګرام شوکیس شو. هغې کې یو بلایند سپاٹ ډیټیکټر ماډل دی چې کوم زموږ مخامخ دی یو ډېر اکنامیکل پروډکټ دی هغه کړی دی. علاوه د دې ای بایک یو الکترونیک بایک دی جوړ کړی دی. تھرډلی ورسره یو بل پروجیکټ دی چې هغه مونږ په ملټي پرپز انمینډ ویهیکل په نامه باندې دی چې هغه فایر ایکسټینګویشنګ، هغه ایګریکلچر پرپزز، هغه هیومن ریسکیوینګ دی پرپزز لپاره یوز کېدی شي. نو اوورال یو ډېر هیلدي اکټیویټي روانه ده، اکیډمیک ایز ویل ایز کو کریکولر اکټیویټي ده. بیسیکلی زموږ چې دا کوم کالام کیمپس دی دا زموږ سمر کیمپس لپاره دي، سیمینارز دی لپاره دا 24 کنالز ایریا دی او زموږ سره 4 زموږ کیمپسز دي. زموږ مین کیمپس چې دا کابل کې دی، بری کوټ کې دی، اور کوټ دی. دا زموږ د یو ای ایس فرست ایور ایونټ دی او دا روبوټکس کمپټیشن چې دی نو دی کې بیسیک آیډیا زموږ دا و چې څونه زموږ ټیلنټ دی د پاکستان نیشنل لیول باندې. دا ټول موږ یو پلیټ فارم باندې دا کو د خپل آیډیا شیر کی، یو بل سره کمیونیکیشن جوړ کی، یو بل سره یو لینکس خپل ډیولپ کی کنه. نو بیسیک مقصد هم دا چې دا ټول مایند سوزي شي
او یو بل سره کمیونیکیشن دی. One goal. Oh my God, that was a very big launch by Taylor. Learning about game defense behind this and trying to take back, but it's really. I think Taylor का जो business आ गया है. देखो हम रागली उदा कलाम रोबोटिक 2023 इवेंट दे और देखो हम मेन ऑर्गेनाइजर्स हम टोटल 16 खलक की हम रागली हम पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करे दे और दे मकसद दा वो छे लास्ट टाइम से सैलाबुन रागली एना पस कलाम की टूरिज्म ढेर खराब शवे और द दीसी खलको कारोबारना खराब शवे हम भी देखो यो इवेंट को च खलको त पतो चली छे देखो हालात खदी और अगर ये रात लेशी और देखो अकबल रोज़मर्रा ज़िंदगी पहले पशान दी टूरिज्म प्रमोट कोलिश और हर सकोलिश دا ایونٹ مقصد زمونږ په کالام کې کولو مقصد داو چې مونږ د ټوریزم ریوایول وکړو او دا سوچ جوړ دی چې سوات او کالام د ټوریزم د لپاره سیف نه دی یا څه هغه دغه مونږ دا سټیریوټایپ ختمول غواړو. دې نه علاوه مونږ مقصد دا دی چې زمونږ د ماشومان چې دي چې نن سبا موبایل یوزیج دی ډېر زیات شوی دی، سکرین ټایم زیات شوی دی، د هغې د لاسه فرسټریشن کریټ کېږي د ماشومانو ته. نو همغه ټایم مونږ څه ټیکنالوژي اړخ ته بوزو او دوی دا انشور کړو چې دا د دنیا ښه نه ښه خلکو سره کمپیټ کړي. دې دپاره مونږ د نارت وزیرستان سټوډنټس، مرج ډسټرکټ سټوډنټس، فاټا سټوډنټس او سوات سټوډنټس آن بورډ اغشتي او هغوی ته 3 ورځې مونږ ټریننګ ورکو او هغه ټریننګ کې مونږ دا دوی له موټیویشن 3 ورځې خو انف نه دی چې د دوی لایف چینج کولو لپاره، خو ان شاء الله دا یو موټیویشنل فیکټر دی چې د دې په ترو باندې به د دوی لایف چینج کیږي او زمونږ ملک لپاره به دا یو سټیپینګ سټون ټوورډز اچیوینګ د ګریټنس ان شاء الله. جی بیسیکلی موږ د ینګ جنریشن چې دی زمونږ والا دیتا موږ یو په ورکول غواړو چې په دنیا کې څه کیږي او دلته تاسو څه کوئ. اوس دنیا چې دا انډسټری 5 ته روانه ده او موږ اوس هم په انډسټری 3 کې لګیا یو. موږ نوي کول ته هیڅ پته نشته چې روبوټ څه شی دی، اے آی څه شی دی او دی به مخکې د دنیا د پاکستان څنګه مخکې بوزي چې موږ ان لاین شو د فرست ورلد کنټری سره. نو د دې لپاره موږ ته پکار دی چې رائټ فرام دی بیګیننګ د کلاس 5 نه موږ دې ته پوهه ورکو د روبوټکس باره کې، اے آی باره کې، بگ ډیټا باره کې چې دی پوه شي او دغه سکل ډیولپمنٹ په دې کې راشي او د پاکستان دی اوس د نوې جنریشن ځان سره مخکې بوزي او دی د فرست ورلد کنټری سره ان لاین کی. اوس هر څه ریولوشنایز کیږي. 2030 کې وا فرست ورلد کنټریز کې څومره انډسټریز چې دي دا به ټول روبوټکس ته کنورټ کیږي او دلته اوس موږ فی الحال په انډسټری 3 کې یو. اوس کوم موږ کمپیټ کوو، ایکسپورټس کوو، امپورټ باندې امپورټ موږ کمو. نو موږ ته پکار دی چې موږ اټومیشن ته لاړ شو، موږ روبوټکس ته لاړ شو او د دې لپاره دغه جنریشن دی دی چې کله انجینرینګ وکړي، سکل ډیولپ کړي، دی به موږ دې لیول ته راولي چې موږ اټ پار شو د فرست ورلد کنټری سره. په دې ایونت کې د پاکستان د هر یو خاریه نه ماشومان راغلي دي. دې کې میل او فیمیل دواړه شرکت کوي لګیا دي ځکه چې هغوی کم نالج اوسه پورې اغشتی دی هغه دلته کې شوکیس کوي لګیا دي، خپل سکلز ښیي لګیا دي او مختلف قسم روبوټس باره کې چې کوم دی نو هغوی دلته کې کټس هم تیار کړي دي، بیا روبوټس اسمبلی هم کوي او دلته هغه کمپیټیشن هم دی د هغه یو بل سره. هغه کمپیټیشن کې بیا ای ګوري چې بھئی د چا روبوټ زیات ښه کار کوي لګیا دی او نو اکارډنګلی بیا هغه له چې کوم پرایز دی هغه به بیا میلاویږي. اوس روبوټ جوړول ځان ته یو ډېر ګران کار دی او دې دپاره د ډېر وخت نه چې کوم دی د هغوی په دغه ایریا کې هغه نالج چې کوم دی هغه پکار دی، بیا پریکټس پکار دی، دې کې سافټویر هم دی، دې کې هارډویر هم دی او هغه ټول شیزونه دې کې شامل دي او هغه دا یو قسم ته الټیمیټ د هغې پروډکټ وي چې کوم هغه دلته کې دی ډسپلی کوي لګیا دي. نو مقصد د دې دا دی چې مونږ خپل ماشومان
په دغه لاین باندې ولګو چې کوم ځای کې ټیکنالوجي انوالو ده، کوم ځای کې اټومیشن پکار دی، ځکه چې راتلونکی وخت چې کوم دی هغه د اټومیشن دی. او نن سبا پوره دنیا کې چې کوم کار کیږي لګیا دی نو هغه په آرټیفیشل انټیلیجنس باندې کیږي، په ډیټا ساینسز باندې کیږي، په سایبر سیکیورټي باندې کیږي او په روبوټکس باندې کیږي لګیا دی. نو هغه انډسټري 4 چې کوم دنیا کې خوره شوې ده او پاکستان کې هم اوس هغه تقریبا شروع شوه، د هغې دپاره ورک فورس د رول لپاره دا ډېر زیات ضروري دی چې تاسو سره داسې خلک موجود وي چې هغه بیا فردر نور چې کوم خلک دی هغوی ته دا نالج ټرانسفر کړي او هغه انډسټري 4 دپاره زموږ تیاری د اوس ازینه پکار دی. په دې کې موږ کالام ځکه خوښ کو چې کالام یو داسې ځای دی چې هغه اسیم خپله ښکلا لري او پوره پاکستان کې مشهور دی بلکې پوره دنیا کې مشهور دی. او تاسو به هم دا اورېدلی وي چې زموږ سوات چې کوم دی دې ته خلک سویټزرلینډ وایي. نو کالام موسم نن سبا چې کوم دی پوره پاکستان کې تقریبا ګرم دی او دیزی کې کالام کې موسم چې کوم دی ډېر ښه دی، ډېر نارمل دی. نو دا د خلکو خواهش هم وي چې هغه کالام ته راشي، د دیز یا ښکلا وګوري او بیا په یو ښه موسم کې په یو ښه ماحول کې دا کمپیټیشن هم وشي. دا زموږ ډېره غټه کامیابي ده. زه د پروینشل ګورنمنټ ډېر زیات شکرګزار یم چې هغوی دا یو ویژن لرلو چې یو داسې یونیورسټي چې هغه ځان ته د نورو یونیورسټیانو نه لږ غوندې ډفرنټ وي هغه اسټابلیش کړي په سوات کې. او دا ډفرنټ په دې سلسله کې ده چې کله زموږ د ټول کیمپسز چې کوم سوات کې تاسو له هغې ذکر وکړو دا فنکشنل شي نو دې کې مونږ ډول ډیګري پروګرام به شروع کوو. اوس ډول ډیګري داسې شی دی چې هغې کې 3 کاله ماشوم به دلته پاکستان کې سبق وایي او 1 کال به هغه بیا بهر ملک کې سبق وایي. نو ډیګري به دته د بهر ملک بیا ملاویږي. په دې سلسله کې مونږ یونیورسټي اف کیمبرج چې کوم دی د یو کې ډېره مشهور یونیورسټي ده، ورلډ رینکینګ کې ډېره مخکې ده، هغې سره ایم او یو ساین کړی دی. او یونیورسټي اف یوټا یو اس اے هغې سره هم مونږ ایم او یو ساین کړی دی. نو دغه ماشومان به بیا هغلته کې سبق وایي. نو پاکستان کې دغه شانتې چاته بل ماډل فی الحال موجود نه دی. نو ظاهره خبره ده چې سوات غوندې ښکلی ځای په دې ځای کې د پوره پاکستان نه ماشومان بیا راتلل، ډول ډیګري کې حصه اخیستل او هغوی کې بیا هغه لیډرشپ کوالټیز پیدا کول او بیا انټرپرینوریل کوالټیز پیدا کول. ځکه چې د ګورنمنټ جاب چې کوم دی هغه موږ ته هم پته ده چې هغه لیمیټډ دي، ځکه چې ریسورسز لیمیټډ وي، دا شی هم لیمیټډ وي، جابز بیا لیمیټډ وي. نو په دوی کې چې مونږ د لیډرشپ او د انټرپرینوریل سکیلز واچو نو دا خلک سبا ته خپل بزنس خپل اسټابلیش کولی شي. نو دوی به د چا محتاج بالکل نه وي او د ملک په ترقۍ کې به دوی خپله حصه اخیستی شي. زه د یونیورسټي اف انجینیرینګ اینډ اپلایډ ساینسز د ټاپ مینجمنټ، د وایس چانسلر، د رجسټرار، د پروجیکټ ډایرکټر ډېر مشکور یم چې دې ماشومانو ته دا موقع ورکړه او دلته دا ایونټ ارګنایز کو. د دې ایونټ کې 2 مخصوص طبقې داسې وې چې هغه ته ډېرې کمې موقع میلاویږي چې دلته راشي او پارټیسپیټ کړي. هغه کې یوه سیکټر چې کوم هغه نیولی مرج ډسټرکټس هغه غریبان بیسیکلی ډېره مشکله سره دلته راتلی شي نو دلته پارټیسپیټ کو. او سیکنډلی زمونږ چې کوم مدارس دي هغه ته هم ډېره کمه موقع میلاویږي رالل او دلته په دې هینډز آن ایکسپیرینس گین کو. داسې چې کوم مونږ ټریننګز دي هر وخت پکار دي او د دې مقصد دا و چې کوم مونږ ماشومانو ته په اف ایس سی او په بی ایس سی او ایون میټرک کې چې کوم مونږ هغه پریکټیکلز دي انفارچونیټلی هارش ریالټي دا نه کیږي. نو دغسې مونږ خواهش ته چې مونږ په پوره ډسټرکټ کې دا ارګنایز کو او مونږ ماشومانو ته د هینډز آن ایکسپیرینس د پریکټیکل کولو یو موقع ورکو. د دې مقصد به دا وي چې زمونږ ماشومان ګلوبلی کمپیټیټیو شي او بیا دوی بهر تللی شي او دوی پاکستان ته سپورټ هم ورکولی شي. د کالام روبوټک فیسټیول په اختتامي تقریب کې وایس چانسلر ډاکټر افتخار حسین د راغلو میلمنو